اے ظالمه، اے بيدینه، اے د الله دشمنه، اے د منبر دشمنه، اے د اسلامي امارت دشمنه، اے د اسلامي نظام دشمنه، اے د حق پرستو دشمنه، زما د رب العالمین باندې قسمی ستا په باره کې زمونږ رب داسې وایي ولا تحسبن الله غافلا، ته مه ګمان مه کوه په الله باندې چې دا ګنې غافله دی، دا نه خبره دی، دغه کارونه چې دا ظالمانې کوي، خو رب العالمین هغې ته مهلت ورکوي هغه ورځې ته چې بیا به سترګې وازې پورته نیولي او بیرته ورته سترګې نه راواپس کېږي. موږ ته مکه بادشاه ته پرېږدو چې ستا په باره کې دا فیصله کړې ده، موږ ته هغه بادشاه ته حواله کوو، موږ د مخلوق ته نه حواله کوو. کېدای شي مخلوق په وړاندې باندې ستا د خبرې نه دوسۍ جوړه شي، تا پسې څه نور شیان وتړلی شي، خو لیکن موږ ته هغه مولا ته حواله کوو چې فرعون په سمندر باندې لاوکلی، هغه مولا ته دې حواله کوو چې د خبیب بدل یې اخیستلی و، هغه مولا ته دې حواله کوو چې د ابولهب په شاته دانې در باندې راوخیږئ او ټوټه ټوټه شي وړه شي او قبر ته بیا ور داخل نشي. موږ ته هغه قهار او جبار ذات ته حواله کوو چې ستا نه ډېر زوره وو، بدني طاقتونه ورسره او نفسي طاقتونه ورسره خو د خواهشاتو طاقتونه ورسره عادین رب العالمین څملول فریستل او داسې فریستل کانهم اعجاز نخل خاویه، لکه ته به وایې چې دا کجورې وي او غورځولې شوي. موږ ته هغه ذات ته حواله کوو، موږ ته هغه ذات ته حواله کوو، ستا پامیل هغه ذات ته حواله کوو چې دغه لمر د مشرق نه راخیږي په مغرب باندې پرې باسي، هغه ذات ته موږ ته حواله کوو. ظالمه موږ خو د یتیمانان پرېښودلو، مدرسې د یتیمانان یې پرېښودلې، ځوانان د یتیمانان پرېښودل، د کابل د ښار نه دی د قرآن اواز ختم که، د سنت اواز دې ختم که، هغه زنانه به تا ته خیرې کوي، هغه ماشومانه به تا ته خیرې کوي. ظالمه زما د په رب قسمي موږ ته هغه ذات ته حواله کوو چې د چا منبر تا شړکلی دی، د چا قرآن تا شنکلی دی، تا د چا دعوت ودرولی دی. زما د په رب العالمین باندې قسمي چې رب العالمین به سره هغه معامله کوي. انشاءالله زموږ امید دی چې ظالمانو عاقبت ډېر بد دی. زموږ رب العالمین فرمایي سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین، ورشئ دې ځمکه کې وګرځئ چې د مکذبینو حال څه و. تا خو نن د امت مسلمه سرتور دې پرېښوده، کابل دې سرتور پرېښوده، میډیا بهرنۍ ټوله سرتوره پرېښودله، حیا دله د الله نه نه درتله، تا له د ملایکو نه حیا نه درتله، تا له دغه صحفو د ملایکو نه حیا نه درتله، ستا نوم ظالمه په دغه دفترو کې نه لیکلی کېږي. والله العظیم زموږ په رب باندې ای ملت مسلمه زموږ په دې الله باندې ایمان دی چې هغه څوک چې دې سره مشوره کې شریک دی، میټنګ یې ورسره کړی دی، چا ودرولی دی، چا تعذیب کړی دی. زما د رب العالمین باندې قسمي چې الله د دغه ظالمانو او د دې مظلوم نه الله عز وجل نه خبره نه دی. الله خپل بنده لیدلی دی، زموږ را تاسې نه دی لیدلی. یو صاحب یاسینو په یو ملک رب العالمین را پیدا که او هغه ظالمانو ویټه که او چقمقې که کلمې له شاته راویستلې او هغه په دغه ځای کې اوازونه کوي یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین. ما په هغه ذات باندې ایمان راوړی دی، ارمان ما چې زما دې قوم ته پته وي چې زه په څه شي باندې الله عز وجل وبخلمه، ته د دې د مرتبې نه خبر نه وي. ای ظالمه والله العظیم هغه ذات چې صاحب یاسین د خلکو ملک ټول قوم یې د مینه لرې که، که ستا په شا باندې هر څومره طاقتونه ولاړ دي، زموږ د اسمانونو د ځمکو په مالک دغه ورېځې چې را روانې دي او د لمر د مغرب په لورې روان کړی دی، په دغه ذات باندې زموږ یقین دی چې رب العالمین به تا رسوا، تا به خجالته او ستا ټغر به ټول کي، ستا په دې روح کې او ستا په کورو کې به غمونه رب العالمین ودرواچوي. ای ملت مسلمه تاسې له تسلي در کومه چې د عالم په مرګ باندې الله عز وجل اسلام نه ختموي، د اسلام حفاظت الله کړی دی. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، دا قرآن کریم موږ را لېږلی دی، موږ به د دې قرآن کریم حفاظت کوو. هغه ذات ویلی دی تاسې ډاره مه کوئ، خوف مه کوئ. هر هغه څوک چې ظالم دی، هر هغه څوک چې مسلمان باندې رحم نه کوي، د افغانستان په خاوره رحم نه کوي، نورې تفریقې رامنځته کوي، تبعیضونه رامنځته کوي، نور د مسلمانانو مابین کې تفاوتونه راولي، قومي تبعیضونه راولي، مذهبي تبعیضونه راولي. زمونږ پر رب باندې دا یقین دی چې ان شاء الله الله عز وجل به دا تباه کوي او ان شاء الله مؤمنان به هغه به دې انتقام بخلي. ای د ملت مسلمه د شیخ متوکل رحمت الله تبارک وتعالى علیه د هغې منبر تاسې لیدلی و څه قسم به چې د هغه د مجلس نه به خلک پاڅېدل، ایمان کې به خروار اضافه راغلې وه، هغې زنانو کې به خروار اضافه راغلې وه. هغه انسان و چې هغې د کابل په حاشیانو باندې رد کوو، د هغې په ډمانو باندې رد کوو، په طاغوتانو باندې رد کوو، په صلیبي لښکرو باندې رد کوو. هغې د مسلمانانو بچي د فسق په جور نه ژغورلي وو، هغې د کفارو د خدمت او د کفارو د ملاتړ نه ژغورلي وو او هغه په منبر باندې نن زموږ وینه محفوظ نه ده
ده والله العظیم ډیره د افسوس خبره ده. اے مؤمنانو زماري پر رب قسمی هغه څوک ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې من اکل طیبه وعمل فی السنه، یو سړي حلال خوراک وکړ په سنت طریقه باندې روانو او مسلمانان د ضرر نه په امنو، دا سړی به رب العالمین جنت ته رسي. زما دي پر رب قسمی ستاد لاس نه وینه د عالم بچ پاتې نشوله، کته په هر نوم باندې یادېږي کې بیګری او کده ګيري والی قران د لاس کې دی او کنه دی. ته د الله د وحدانیت دعوه کوي او کنه کې، خو تا ګوره ډیر څه شر کړل نو الله عزوجل د بر جنت ته په دې باندې تا محروم کی. تاسو د علما وینې لیدلې، مؤمنانو علما د دې ټولنې لپاره الله عزوجل ستوري ګرځولې دي، الله عزوجل لمر ګرځولې دي. دا نورونه مپرې باسي، دا ستوري ملري کوي، دا رڼاګانې مختموي، به د خپل خويندو صفغې کې پراته وي، د بیندو صفغې کې پراته وي، به د قوم دولت علیه السلام شان عمل کوي، به په سینماګانو کې مړې وي، به په شرابونو باندې مړې وي، به په زناکاري کې تاسو اخته وي، به تاسو د ستاسو او د صلیبي او د نور غربي حوادونو تاسو دغه ترمنځ به تفاوت نه کیږي. مشړوي د منبرونه زمونږه د امارت اسلامي د دې ټولو مشرانو نه دا غوښتنه لکه څنګه چې ویلیو چې هغه نه خبري ښکارا کړی دا او ویلي دي چې موږ د متوکل شهید رحمت الله تبارک وتعالى علی دغه د مرد قزینه موږ نه یو خبر، او هغه هر چا چې وجلې دي زموږ استخبارات به داغه پلټنه کوي. زموږ دا امید ده ان شاء الله ځکه محکمه شته اسلامي امارت ده، هغه به مکمل نظام راوړي، تشدد به نه راوړي، قضا به فعالي، امنیت به فعالي، قضا به امنیت به فعالي، اردو به فعالي، داغه قوتونه فعال ان شاء الله. ډیر زر ده چې په ستره محکمه کې به دغه ظالم لاسونه به شاته اړولي ک یوې ک دوی ک لسې ک شلي ک د جمعه والے ک نه عبادت والے ک نه چوره خو جامو والے ک نه دا به نیولې او دا په دا باندې زړی د کتاب اسلامي محکمه وای من نور هیڅ نه غواړو، یو خپل مولا ته شکایت کو رب العالمین دا سړی په خپل محکمه کې محکمه کا الله عزوجل سزا ورلا ورکا. رب العالمین ستامي بری شړکلې دي، الله عزوجل اسلامي مدارس شړکلې دي، علماء وچنګول، رب العالمین ماته په ټول افغانستان ګرځولې دي، الله ته وچنګوا بچو له وچنګوا کار څوک په شا ولاړلی رب العالمین نیستو نابودی کا. او زمونږ عربه مونږ ته دا سوال کو چې الله زموږ په مشرانو کې یو همت ورپکې ورواچي چې د قصې جانین چې دا د مسلمانانو مابین کې تفریقې تبعیضونه راولي هغه محکمه کې او قضا ته حواله کې ان شاء الله دا ملت به ټول د هغه په شابه ولاړي. او موږ بل موږ مؤمنانو ورونو موږ اهل الحديث علما موږ توفیرونه نه کوو، دا نومونه فقط یو څه په خاطر باندې ویو چې تعارف کړه تراشي. ټول موحدین چې قبر ته سجده نه لګي، ولی ته سجده نه لګي، الله عزوجل ته سجده لګي، په سنت باندې عمل کوي، هغه سوالو کې یو ضعیف روایت مسره ده زمونږ ورور ده، دا زمونږ د سلف عقیده ده. موږ په ګناه باندې نه کافر کوو، موږ په مذهب کې داخل سره په کوکو نه